break down the outfit cast. او ګرانو کتونکو break down the outfit cast د انګلیش لینګویج یو ایډیم دی د انګلیش لینګویج یو محاوره ده او د دې مطلب دی د خپل ټول لباس قیمت چاته ویل یعنی د خپل ټول لباس قیمت یو بل چاته ویل د دې لپاره په انګلیش کې break down the outfit کاست استعمالیږي یعنی د سر نه والا تر خپو پورې یا د خپو نه والا تر سره پورې د خپل لباس قیمت چاته ویل په موجوده ټایم کې چې ستا سره څه وي ستا په وجود باندې څه وي د هغې قیمت ویل یعنی د پیزارو قیمت ویل چپلو بوټانو قیمت ویل دغسې د لباس کپړو او ګړۍ وغیره دغسې ستا ټوپۍ کیپ وغیره دغه ټولو سیزونو قیمت چاته ویل دې دپاره په انګلیش لینګویج کې بریک ډاون د آوټفټ کاست استعمالیږي او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د چا نه تپوس وکئ او تاسو ورته ووایئ چې آیا ته کولی شي چې ماته د خپل ټول لباس قیمت ووایې د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي کین یو بریک ډاون د آوټفټ کاست او د کین یو بریک ډاون د آوټفټ کاست مطلب دا دی چې آیا ته ماته ویلی شي د خپل ټول لباس په باره کې یعنی د خپلو پیزارو په باره کې چپلو بوټانو په باره کې د خپلو کپړو په باره کې دغسې د خپل ګړۍ ټوپۍ کیپ په باره کې آیا ته ماته د دې په باره کې ویلی شي خو ګرانو کتونکو تاسو د یو هلک په باره کې هم ویلی شئ تاسو دا ویلی شئ چې آیا هغه کولی شي چې ماته د خپل لباس په باره کې ووایي یعنی ماته د خپل پیزار خپلو کپړو ګړۍ وغیره قیمت وای نو د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي کین هی بریک ډاون د آوټفټ کاست او د کین هی بریک ډاون د آوټفټ کاست مطلب دا دی چې آیا هغه کولی شي یعنی د یو هلک په باره کې ته وایې چې آیا هغه کولی شي چې ماته د خپل ټول لباس په باره کې وایي یوازې د یو هلک په باره کې نه تاسو د یو جینۍ په باره کې ویلی شئ چې آیا هغه کولی شي چې ماته د خپل لباس په باره کې وایي کین شي بریک ډاون د آوټفټ کاست او د کین شي بریک ډاون د آوټفټ کاست مطلب دا دی چې آیا یو جینۍ هغه کولی شي چې ماته د خپل لباس قیمت ووایي د خپل لباس په باره کې راته ووایي ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایډیم باندې پوه شوي که چېرته تاسو نور هم داسې قسم له انګلیش ایډیمز غواړئ او تاسو غواړئ چې په داسې قسم له محاورو سره خپل انګلیش نور هم امپروو کړئ نو بیا بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېږدئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ مطابق به زمونږ نیکسټ ویډیو وي او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یئ یعنی تاسو په پارټس آف سپیچ باندې نه پوهیږئ ایکټیو وایس پیسیو وایس باندې نه پوهیږئ 12 ټینسز کې کنفیوز یئ دغسې ماډل وربس کې کنفیوز یئ لا سپوکن انګلیش کې کنفیوز یئ او د دې سره سره څومره چې هم د انګلیش سره ریلیټډ ټاپکس دي تاسو په هغې کې کنفیوز یئ نو بالکل تاسو یو کامنټ وکئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ ریپلای به مونږ ډېره زر درکو یعنی نیکسټ ویډیو به ستاسو د کامنټ مطابق وي د ویډیو کتلو ډېره مننه تھینک یو سو مچ تھینک یو